د قرآن کریم د ترجمې لسم درس سورة البقره ویشتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الذین فاسقان هاغه خلق دی، ینقضون چې ماتوي هغوی، عهد الله عهد د الله تعالی، من بعد ورسته د میثاقه محکم والی د هغه، یعنی د هغه عهد، ويقطعون او غوڅوي هغوی، ما هغه څه، امر الله چې امر کړی دی الله تعالی، به په هغه سره، ان یوصل چې پیوند شي، ویفسدون او فساد کوي دوی، فی الارض په ځمکه کې، اولئک دغه خلق یعنی دغه فاسقان، هم الخاسرون همدوی تاوانیان دي. د ملک پاچا چې خلکو ته کوم فرمان یا حکم جاری کوي، دې ته هم عهد وایي. په دې مبارک آیات کې عهد په همدې معنا راغلی دی. کله چې الله تعالی په عالم ارواح کې د آدم علیه السلام د شانه د قیامت پورې ټول انسانان پیدا کړل، ټولو ته عقل او جسمونه ورکړل، بیا یې ورته خطاب وفرمایلو، بیا یې ورته د ایمان راوړلو او د کفر نه د بچ کېدلو حکم وفرمایلو. ټولو د الله تعالی په ربوبیت باندې اقرار وکړو چې همدا د دوی ایمان راوړلو وو، او وس خلق په دنیا کې د همدې فطرت سره پیدا کیږي، او په من بعد میثاقه وروسته د محکم والی د هغه. په دې کې اشاره دې سوال ته ده چې الله تعالی ټول انسانان په خپلو ځانونو باندې په خپله شاهدان کړل، او د ټولو نه پوښتنه وکړه چې الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو هغوی وویل، یعنی څومره انسانان چې د قیامت پورې دنیا ته راځي ټولو اقرار وکړو، بلا ولې نه، ته زمونږ ربې، شاهدنا مونږ شاهدي ورکوو چې ته زمونږ ربې. او په ويقطعون ما امر الله به ان یوصل، او فاسقان قطع کوي یا غوڅوي هغه څه چې الله تعالی امر کړی دی په هغه سره چې پیوند شي. نو دلته ټول الهی اوامر په دې کې شامل دي. مثلا د نبی علیه السلام او مؤمنانو سره مینه او محبت کول، د خپلوانو سره رشتې او صله رحمي، په ټولو پیغمبرانو او
آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل. د قرآن کریم د ټولو آیاتونو منل. الله تعالی ته په عبادت کولو ځان ورنږدې کول او داسې نور. کیفه څنګه، کیفه څنګه، تکفرون تاسو انکار کوئ، تکفرون تاسو انکار کوئ، بالله د الله تعالی نه، و حال دا چې کنتم وی تاسو، امواتن مړه، فاحیاکم نو هغه جل جلاله ژوندي کړی تاسو، ثم یمیتکم بیا به هغه جل جلاله مړه کړي تاسو، ثم یحییکم بیا به هغه جل جلاله دوباره ژوندي کړي تاسو، ثم الیه ترجعون، ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه جل جلاله ته تاسو ور وستل کیږئ. هو هغه جل جلاله، الذي هغه ذات دی، خلق چې پیدا کړي دي، لکم ستاسو د پاره، ما هغه شیان، فی الارض چې په ځمکه کې دي، جمیعا ټول، ثم استوى بیا یې توجه وفرمایله، یعنی اراده یې وفرمایله، الی السماء اسمان ته، یعنی د اسمانونو د جوړولو، فسواهن نو برابر کړل، یعنی جوړ کړل، سبع و سماوات اسمانونه، وهو او هغه جل جلاله بكل شیء په هر شي، علیم پوه دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.